بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. بیننده های محترم تلویزیون ملی افغانستان، دوستداران خوب برنامه والعصر، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. دوستان عزیز، باز هم با پیشکش نمودن برنامه دیگر در خدمت شما دوستان و عزیزان قرار داریم. دوستان عزیز، آزادی و حریت نعمت بزرگ پروردگار عالم هستند که الله متعال این آزادی را و این نعمت را برای تمام بنده هاش ارزانی کرده. به این معناست که وقت انسان به دنیا میایه یا ایست که تولد میشه، آزاد متولد میشه. آزادی انواع مختلف داره. برابر است این آزادی به این که این آزادی سیاسی می باشه، آزادی اقتصادی می باشه، آزادی عقیدوی می باشه. انواع آزادی ها هستند. بعضی مملکت ها هستند، بعضی کشورها هستند که به آزادی های سیاسی می رسند. الحمدلله و المنه که افغانستان عزیز ما بعد از اینکه یک دوره بزرگ اشغال را سپری کردند، 3 سال و انده است که به آزادی سیاسی خود نیز رسیده. نظر به ای که مجاهدین سربکف افغانستان، یعنی فرزندان صدیقی وطن، سر خود به کف گرفتن و این آزادی را از اشغال به پیروزی و به آزادی رساندن و این آزادی را کمایی کردن. با چی؟ با ای که جانهای شیرینشان را در طبق اخلاص گذاشتن و به پیشگاه الله متعال تقدیم کردن و الله متعال این آزادی را نصیب ملت ما گردان که الهی مبارک باشه. دوستان عزیز، همینطور که در برنامه گذشته پیرامون آزادی بحث و مباحثه داشتیم، مهمانان عزیز داشتیم، این برنامه هم پیرامون آزادی است. مهمانان عزیز در برنامه هستند جناب استاد محمد کریم ادیب که از پژوهشگران جوان کشور ما هستند. جناب استاد خیلی خوش آمدید. سلامت صفا آوردین. جزاکم الله خیر. نباشین. سلامت. و همچنان جناب مولوی صاحب رحمت الله مخلص نیز که عضو اکادمی علوم افغانستان هستند، امروز با ما در برنامه هستند. جناب مولوی صاحب خیلی خوش آمدید. خیر، صفا آوردین. مانده نباشین. تشکر از اینکه وقتتان را در اختیار ما گذاشتید. خیلی تشکر. سلامت و عافیت باشید. دوستان عزیز، از اینکه مقدمه را طولانی نکرده باشم، میخوایم که اول از آزادی یک تعریف داشته باشیم و از جناب استاد ادیب بزرگوار خواهش میکنیم که از آزادی بر ما یک تعریف بتن، باز داخل بحث میشیم. جناب استاد بفرمایید. سلامت باشین. نحمده و نصلی علی رسوله الکریم، اما بعد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. الآیه. آباد شوي وطنونه په ځوانانو، خوندي شوي حریتونه په ځوانانو، ایماندار او تقوادار او غیرتي وي نامدار شوي ولوسونه په ځوانانو. یقینا. در قدم نخست خدمت شما و مخلص همکارای عزیز و همه بیننده های تلویزیون ملی افغانستان، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله تعالی و برکاته. بحث بسیار ارزشمند و گرامی و جالب و جاذب و دلنشین و ضرورت مبرم جامعه ما که بحث آزادی هست و باید هر فرد جامعه و هر فرد امت بفهمه که آزادی یعنی چی. از این جهت می آییم که آزادی لغتا و اصطلاحا چه معنا و مفهومی را افاده میکنه. یقینا. آزادی کلمه فارسی هست یا کلمه دری هست و در زبان عربی باز برش گفته می شود حریت، یعنی آزادی. و خود لفظ آزادی یا حریت در لغت به معنای ضد قید بودن، ضد غلامی، ضد بردگی و ضد حبس و ضد حصر است. از یک طرف اگر یک انسان قید شود، این ضد آزادی شد و آزادی ضد قیدیت است. پس آزادی به معنای حریت، به معنای ضد قید، به معنای ضد حبس و بند و حصر است. و اصطلاحاً آزادی عبارت از
کشیدن انسانها، خارج ساختن انسانها از بندگی بندگان و سوق دادنشان به بندگی پروردگار بندگان است. هرگاه انسان از دایره بندگی بنده ها خارج شد و صرف بندگی را به الله متعال انجام داد، یقینا که گفته میشه به آزادی. آزاد است. بله. اگر در بخش زندگی فردی است، شخص آزاد است، چه معنا؟ دیگران نمیتونه که را مکلف به کار بسازه، مکلف به عبادت بسازش، بلکه عبادتش خاص به خاطر الله و خالق جهان می باشه. سبحان الله. اگر در بحث زندگی اجتماعی بیاییم، تجارتش طوری است که او باید احکامش از جانب الله متعال باشه. این آزادی است. نه ای که بنده بالای از او قیودات بگذاره و طبق فرمایش و عقل و درخواست و تخیل بنده ها پیش بره. اگر در بحث اقتصاد است، مال مصرف میکنه، آزاد است، دمو چارچوبی که الله متعال برش گفتن، نه آن چارچوبی که، نه آن برنامه‌ای که بنده ها و عقل بنده ها بالای از اونها تحمیل بکنه. در عرصه سیاست، در عرصه حکومتداری، حکومت آزاد است. به این معنا طبق دستورات الله متعال نظام خود را میسازه و طبق فرامین اسلام را پیش میبره و هیچگاه عقل و تخیل و تفکر بشر را بالای خود تحمیل نمیکنه. این میگن آزادی. در بخش نظام خانواده انسان آزاد است. به این معنا که انسان طبق دستورات الله متعال ازدواج میکنه، پدر میشه، مادر میشه، دختر میشه، پسر میشه، اولاد قرار میگیره، والدین قرار میگیره و جز حکم خدا در نظام خانواده هیچ حکم و عقل بشر را نمیپذیره. این را میگن آزادی. پس آزادی عبارت از خارج ساختن بنده ها از بندگی بنده ها به بندگی پروردگار بنده هاست. سبحان الله. و هرگاه انسان تابع انسان شد، در همه امورات عقل بشر را پذیرفت، پس یقینا که انسان آزاد نیست، حر نیست. اگر در بخش زندگی فردی باشه و اگر بخش اجتماعی است، اگر سیاست است و اگر اقتصاد است و اگر تجارت است و اگر نظام اجتماعی و خانوادگی است، باز این انسان اسیر و بنده و غلام است. طوری که قبل از اسلام دوری بردگی بود. در عرصه سیاست انسان طوری حاکم بود که نفسش میخواست و قدرت‌های بزرگ جهانی مثل فارس و روم میلیون‌ها انسان را فدای خواهشات نفسشان و قدرت و عریقیشان می‌ساختند و حتی انسان‌ها را می‌فروختند. زن فروخته میشد و خریده میشد، مرد خریده میشد و فروخته میشد که زنها را به نام کنیز و مردها را به نام غلام و برده میگرفتند. پس این آزادی نبود. بنان آزادی مفهومی کوتاهش اینمی است که انسان از بندگی انسان خارج شود و سوق شود به سوی بندگی پروردگار عالم. و یک مثال کوتاه دیگه هم در بلغاریا نظام خانواده طوری است که اوج آزادی اصلا برای زن وجود نداره. همین مقطعی که صحبت میکنیم فعلا وضعیت به می شکل است که زن آزادی نداره. چه معنا؟ فرمان انسان بالای از اونها تطبیق می شود. یک دختر حق نداره که انتخاب بکنه که شوهرش کی بوده باشه و اگر کسی او را میآید به عنوان همسر قبول میکنه، در بازار به نام عروس او دختر را میارن با تمام تزیینات، پسر او را به اصطلاح انتخاب میکنه، بعد پولش به پدر و مادر میسپاره، بازی دختر را با خود به عنوان همسر به خانه میبره. اما این دختر به اندازی ذره حق نداره بگه که من را خوش دارم یا خوش ندارم. پس اوج بردگی است، آزادی وجود نداره. پس آزادی ای است که بنده ها را از بندگی بنده ها خارج شوند و به بندگی پروردگار بنده ها سوق شوند. بخیر، سلامت و عافیت باشین جناب استاد. چقدر زیبا. بینندگان عزیز ما هم انشالله که توجه داشتن که چقدر زیبا جناب استاد انواع آزادی ها را، حتی پیرامون آزادی در خانواده ها را جناب استاد یاد کردن. امید از این است که بینندگان عزیز ما توجه داشته باشند. مسئله بسیار مهم است، این را حتما توجه بکنیم. بسیار تشکر جناب استاد. جناب مولوی صاحب بزرگوار، میخوایم از شما اهمیت آزادی را، همین آزادی را که جناب استاد بر ما شما تعریف دادن، چه اهمیت دارد در جوامع بشری، خصوصا در جوامع مسلمان ها؟ عرفان صاحب، تاسو نه او کارکونکو نه ډیره مننه کوو چې موږ ته فرصت راکړه، موږ ته وخت راکړه، او زه هم په خپل وار خپل ولس ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. بخیر باشید. او کومه موضوع چې د ازادۍ په رابطه ده، په دې باندې موږ ناست یو، بحث کوو، ډیره جالبه، ډیره په زړه پورې ده.
نو لکه څنګه چې ادیب صاحب ویلي چې ازادي د الله تعالی یو لوی نعمت دی یقینا او هر سړی هر مخلوق د الله باید آزاد ژوند وکړي حتی انسانان خو په جای پرېږده چې الله جل جلاله حیواناتو ته هم ازادي ورکړې ده بله یقینا یعنې کله که یو څوک یو مرغۍ راواخلي یو قفس کې بندي کړي خو شریعت د هغه د بندي کېدو دپاره هم احکام جاری کړي دي چې نه باید هغه بندي سي هغه یو ژوند لري یو زندگی لري یو خوشحالۍ لري مونږ ګورو چې کله یو پرنده یو مرغه په قفس کې وي که هر څنګه خواړه ورته ورکړي هر څنګه یې ونازوي خو د دې ټولو باوجود دا به خوشحاله نه ده که دا خلاصه سي په یو دشته کې یا یو ونه کې یا یو باغچه کې کینی نو ډېره خوشحالۍ سره غاړې کوي نو دغه د دې خوشحالۍ او ازادي ده نو ازادي د ولسونو دپاره لوی نعمت ده او ډېر غټ اهمیت لري خصوصا په اسلام کې ځکه اسلام د ازادۍ دین ده اسلام د ازادۍ دپاره جهد او کوشش کوي چې همیشه انسانان په ازادۍ کې ژوند وکړي نو له هغه راسې چې تقریبا نبی علیه السلام مبارک دنیا ته راغی تقریبا له هغه نه بعد تر هغه حکومته چې د خلفای راشدینو تر هغه نه وروسته د امویانو د عباسیانو او د عثماني خلافتو تقریبا 1200 کاله دا ټوله دنیا آزاده وه د ازادۍ احساس یې کاوه مسلمانان آزادو خصوصا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د خلافت په دور کې چې هغه یې ډېره ښایسته نمونه ده چې ټولو آزاد ژوند او زندگی کوله چا چاته پورته نه سوی کتلی نو دغه نه وروسته چې کله عثماني خلافت ړنګېږي له هغه نه وروسته د دې جایګزیر نو غربیان راځي یا کلیسا راځي مثال دغه یې جایګزیر کېږي د هغه نه بعد داسې یو احساس دنیا ته ورکوي چې انسان آزاد نه دی باید د هغو کسانو تر هغه لاندې دی وي تر اثر لاندې دی وي چې کوم کسان حاکمان دي دوی حاکم دي دا نور به محکوم وي چې څه تجویزونه دوی ورته ورکوي یا کوم فرمانونه دوی ورکوي یا کوم دستورونه دوی ورکوي د همغه مطابق به دوی ژوند زندگی کوي ولې نه اسلام هر چاته فردي اجتماعي اسې اصولي ازادي ورکړې ده اجتماعي زندگی ورکړې ده انفرادي زندگی کې هغه ته احکام بیان کړي دي اجتماعي زندگی کې هغه ته احکام بیان کړي دي احکام دي نو باید داسې آزاد او حر اوسیږي صرف لکه ادیب صاحب محترم چې ویلې چې د ازادۍ نه هدف دغه دی چې انسانان د انسانانو د بندګۍ او د هغوی د غلامۍ نه آزاد وي صرف و صرف د یو الله بندگی وکړي اصل دغه ازادي نه ده چې یو انسان دی په دنیا کې داسې یو ژوند اختیار کړي چې بلا تشبیه وایو لکه د یو حیوان غوندې چې هر څه کوي د حدودو نه تجاوز کوي که نه دا ازادي نه ده دا د الله د حدودو نه تجاوز دی اصلي ازادي هغه ده چې د الله د حدودو په داخل کې د الله د احکامو مطابق زندگی کوي او د الله جل جلاله د عذابه د الله جل جلاله د اوره د جهنم نه آزاد وي دغه آزاد دی راځو دې ته چې مونږ اوس د خپله چې مونږ د اشغال نه ازادي واخیسته د دې اهمیت څومره ده دا مونږ ته ډېر لوی اهمیت لري ځکه مونږ تر پرونه پورې زمونږ ملک اشغال و مونږ د خپل ملک د ازادۍ احساس نه کاوه مونږ د ملک چې داخلېدلو د پردیو احساس مه کوو چې مونږ پردي یو د ملک ولې مونږ به هر ځای وهل کېدو ټکول کېدو نیول کېدو بندیان کېدو له مونږ نه ازادۍ اخیستل سوې وه د جابرانو د ظالمانو خو لله الحمد چې د شریعت مطابق او د امارت اسلامي د مشرانو د سالم رهبریت په چوکاټ کې 20 کاله د اشغال مقابل کې ډیر ښایسته جهاد وکول سو قربانۍ ورکړل شوې په ډېر اخلاص سره چا د چا دپاره جهاد نه دی کړی د الله دپاره او د دې خپل ملک وطن د ازادۍ دپاره ځکه مونږ د خپلو پلرونو نیکونو لاره تعقیب کړه زمونږ نیکونو انګریزانو ته ماته ورکړې وه د هغوی نه خپل وطن ازاد کړی و مونږ سره هغه احساس پاتې و د مونږ پلرونو روسانو ته ماته ورکړل هغوی نه وطن ازاد کړ دغه احساس مونږ سره و
نو د هغه احساس او اسلامي جذبې په اساس باندې او د خپلو مشرانو د سالمې رهبري تر عنوان لاندې مونږ د خپل وطن د ازادۍ لپاره هلې ځلې هر څه په کار واچول. لکه ادیب صاحب چې ویلې ازادي یوازې دا نه دی چې سیاسي ازادي، مونږ باید په هر اړخ کې په هر طرف کې مونږ د ازادۍ احساس وکړو. هغه که سیاسي ازادي مونږ باید ترلاسه کړو، هغه که اقتصادي ازادي مونږ باید ترلاسه کړو. دا اوس مونږ د فکري جنگ لاندې یو، مونږ فکري ازادي نه لرو، مونږ باید فکري ازادي هم لاسته کړو. د مونږ سره اوس غربي فکر جنګیږي. هغوی همدا چې مثال یو خو مونږ داسې تعریف کوو چې یو فوجي جګړه ده، یو فکري جګړه ده. فکري جګړه خو د هغوی اثار ډېر کم وخت پورې پاتې بیرته جوړیږي، ولې د فکري جګړې اثار چې دي هغه تر ډېره وخته پاتې. اوس فکري جګړه پاتې ده، مونږ هغه سره لاس و ګرېوان. نو مونږ به انشاءالله لکه څنګه مو چې په نظامي جګړه کې دښمن ته ماته ورکړه، ازادي مو ترلاسه کړه، دغه شانته به فکري جګړه هم ګټو د الله په فضل و کرم سره ازادی به ترلاسه کنیم. سلامت و عافیت باشین جناب مولوی صاحب. بیننده عزیز، چقدر زیبا مولوی صاحب اهمیت آزادی را بر ما و شما بیان کردن. چه ضرب المثل زیبایی داریم در زبان فارسی که میگن نعمت را وقت قدرش را میدونی که در مصیبت دچار شده باشی. واقعا مصیبتی که البته تحمیل شده بود بالای مردم افغانستان، اشغالی که آمده بود، اشغالی که صورت گرفته بود و لله الحمد به همت کسانی که خیلی همت گماشتن و جانهای شیرینشان را در کف گرفتن و به دربار الهی تضرع کردن و خداوند این نعمت بزرگ را برای ما نصیب کرد. حالا از این نعمت بزرگ که آزادی است باید استفاده های عظیم صورت بگیره. انشالله که در ادامه برنامه بالاش بحثات کردیم. دوستان عزیز، به یک وقفه کوتاه میریم، انشالله که بسیار زود برمیگردیم. بیننده عزیز، بازم خوش آمدین. برنامه زیبای والعصر است، برنامه که ایره باز هم مضمون و موضوعش انتخاب کردیم، آزادی. هر دو مهمان عزیز پیرامون تعریف آزادی، پیرامون اهمیت آزادی صحبت کردن. میخوایم که از جناب ادیب صاحب بزرگوار پرسان بکنم که بیشتر چون یاد کردن که از صحابه بزرگوار یاد کردن، از دور خلافت منور خلفای راشدین اندک اندک یاد کردن. افغانستان عزیز ما در برهه های مختلف تاریخ به آزادی های رسیده. چقدر زیباست که از برای تاریخ و نقش افغان ها را در آزادی هایی که گفتم صورت گرفته جناب استاد برای ما شما یاد بکنیم. جناب استاد بفرمایید. سلامت باشین. لازم است که راجع به این عنوان نقش افغان ها در تاریخ اسلام و در بخش آزادی که برای خودشان، برای ملت ها و امت اسلامی داشتن یاد شود، واقعا آدم را خوش می سازد. بسیار بسیار. نکته نخستی که ملت افغانستان قبل از اسلام آزادی نداشت، بلکه برده و اسیر و محبوس بود و اینها ابتدا آزادی فکری نداشتند. ملت ما قبل از اسلام آزادی فکری نداشت. وقتی که آزادی فکری وجود نداشته باشه، آزادی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فردی و همچنان سایر برنامه‌ها و آزادی‌ها را از دست میده. کشور ما قبل از اسلام در بخش فکر غلام و برده بود و دو دین را اینها عبادت میکردن. از دو دین پیروی میکردن که یکی دین آتش پرستی و دیگه هم دین بت پرستی. بودایی هم یک چیز. بله. بناهن قبل از اسلام در این سرزمین اجداد و نیاکان این ملت چنان آزادی فکری را از دست داده بودند که خالق حقیقی را فراموش کرده بودند. عده از این ملت بت‌ها را که به دست خودشان تراشیده شده و ساخته شده بود، او را به عنوان معبود و اله قبول کرده بودند و به او سجده می‌کردند. در حالی که اقدر فکر و اندیشه وجود نداشت که سنگ چوبی که به دستم ساخته میشه چه قسمی را عبادت بکنم. قسمت‌های مرکز افغانستان به شمول ولایت بامیان، کابل، سمت‌های مثلا کنر، نورستان، لغمان، ننگرهار، لوگر، پکتیا و خوست، تای قسمت‌ها را اکثر بت پرست بودند
و مرکز بت پرستا هم بت بامیان. بله. و قسمت‌های شمال افغانستان از لحاظ فکری به حدی آزادی را از دست داده بودند که آتش را خدا می‌گفتند. بله. آتشی که به دست خودشان افروخته می‌شد. قسمت‌های شمال افغانستان به شمول ولایت‌های بغلان و قندوز و تخار و بدخشان و فاریاب و سمنگان و بلخ، این ولایت‌ها تا هرات را اکثر آتش پرست بودند. و آتشکده نوبهار بلخ مرکزی بود در خود بلخ که در اوج سالانه به عنوان جشن آتش پرستی و جشن به اصطلاح مجوسیت اینها گرد هم حلقه می‌زدند و او را عبادت می‌کردند. پس این آزادی فکری وجود نداشت. از این جهت وقتی که آزادی فکری وجود نداشت، اینا از لحاظ سیاسی هم تحت استعمارهای دنیا بودند. یقینا. گاهی اسکندر مقدونی بالایشان می آمد، گاهی یک نظام و گاهی نظام دیگی در ایش چندین نظام می چلید. چرا؟ به خاطر که اینا آزادی فکری نداشتند که فکرن فقط تابع یک ذات باشند که الله متعال است. ایمان و اسلام نبود. پس می‌بینیم که چگونه اینا آزادی یافتند، یعنی چگونه مسلمان شدند. کشور عزیز ما از برکت جهاد و مبارزه و شهادت و قربانی صحابه و تابعین آزادی گرفتند. بله. صحابه برای ما آزادی داد. رسول الله صلی الله علیه و سلم با نبوتشان، با دعوتشان، یعنی جناب استاد اونمو مجاهدت، اونمو اصحاب کرام رسول صلی الله علیه و سلم رضوان الله تعالی علیهم اجمعین بر ما ارمغان آزادی را در وطن ما آوردن که چون این مردم مسلمان شدن آزاد شدن. میران میگیم که صحابه چگونه به افغانستان آمدن و ما را آزادی دادن و درسی آزادی دادن. سال 18 هجری زمان خلافت حضرت عمر رضی الله عنه بود که اسلام یعنی دینی پیام‌آور آزادی و آزادگی به افغانستان آمد، گسترش پیدا کرد در و جهان ملت ما برای بار اول مسلمان شدند. سبحان الله. و به خاطر آزادی فکری ملت که آتش پرستی و بت پرستی را ترک بکنن و فقط بندی خالق بنده ها شود، از سال 18 هجری تا سال 32 هجری که خلافت حضرت عثمان صاحب است، 14 سال تمام 4000 صحابه و 20000 تابعی در داخل افغانستان به خاطر آزادی ملت از بت پرستی و آتش پرستی و آزاد شدنشان و شناختن آزادی حقیقی مبارزه کردند، شهید شدند، زخمی شدند، اینجا مدفون شدند و بالاخره این ملت را آزادی دادند و این ملت به اسلام مشرف شد. از او جمله 4 صحابی جلیل القدر و بزرگواری که نامشان در تاریخ حک شده و ثبت است و شاگردای دست اول رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند و جنرال های بزرگی در راستای جهاد و مبارزه و نبرد بودند، مثل احنف ابن قیس که در تاریخ به نام فاتح بلخ یاد میشه، بله سبحان الله. عبدالرحمن ابن سموره فاتح کابل یاد می شود، عبدالله ابن عامر فاتح هرات یاد می شود و رازدار رسول الله صلی الله علیه و سلم حذیفه ابن الیمان تا سرحدای آمو و دریای آمو را می رود. بالاخره در 14 سال این ملت آزادی فکری پیدا می کنند. او بت‌هایی که به دست تراشیده می شد او را میگذارند و ترکش میکنن و بالاخره میخوانند کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله، صاحب آزادی فکری میشوند. بعد از اینکه آزادی فکری گرفتن ملت به اساس شهادت و قربانی و مبارزه صحابه، بعد از اینا خودشان آزادمنش آزاد فکر شدند و بعد اندیشیدند که هیچ نظام استعماری را و هیچ حکومت عقلی و بشری را بالای ملک خود و بالای ملت خود دیگر نمیپذیرند. چرا؟ تعهد کردند که ما آزادیم و فقط تعهدمان با خدایمان است که خالق حقیقی است که لا اله الا الله، فقط عبادت از الله است و محمد رسول الله رهبرمان، قائدمان، پیشوایمان و اماممان در تمام عرصه های زندگی رسول الله است که نقشه را از او میگیریم. دیگر نیازی نیست که عقل بشر را بپذیریم و بت و سنگ و چوب و قلخ و بالاخره دشت و بیابان و ستاره ها و آسمان و آفتاب را ما خدا گفته عبادت بکنیم. این آزادی از برکت شهادت و قربانی صحابه آمد و گپی اخیر ما شما در این کابل خود داریم شهدای صالحین. بله یقینا.
چرا؟ صحابه دفن است. صحابه دفن است. ما شما داریم شاهد و شمشیره که از جمله نوازه های صحابه است. سبحان پس الله. اینا همه برای ما درس آزادی میتن که ما آمدیم شما را آزادی دادیم و این آزادی را شما حفظ بکنید. برین به دیگه ملت های جهان آزادی را درس بدید. سلامت عافیت باشین جناب استاد، بسیار زیاد تشکر. جناب مخلص بزرگوار، جناب مولوی صاحب، میخوام از شما یک چیز دیگر پرسان بکنم. همونطور که استاد از آزادی، همونطور که ارمغان آزادی را از صحابه کرام و در دوره های بعد از او در تاریخ افغانستان چندین بار این ملت به آزادی خود رسیده، از آزادی چی استفاده بکنیم که آزادی خود را حفظ کرده باشیم؟ ډیره مننه عرفان صاحب. موږ خو د ازادۍ نه باید اعظمي استفاده وکړو، بله یقینا. ځکه دغه موږ ته یو ښه چانس الله جل جلاله په لاس راکړه چې ازادۍ الله راکړه. په ازادۍ کې اوس باید موږ څه کارونه وکړو؟ بله. ملک د ترقي په خاطر باندې لاسونه سره یو کړو. چقدر نور هغه مسائل چې دښمنانو د اسلام او د وطن په یو نامو په بل نامو باندې موږ نومولی یو، او بیا هم نه پرېږدي چې د وطن همداسې آزاد پاتې سي، نو بیا د نفاق او د تعصب تخمونه کري. د دغو لاسونه موږ باید بند کړو. قدر علی است. افغانان ټول یو ملت دی چې هر څوک دی، د هرې ژبې دی، د هر قوم دی، دا ټول افغانان دي، د یو ملت خلک دي. باید لاس په لاس کې سره ورکو، خپل وطن آباد کو، خپل ازادۍ وساتو، خپل استقلال وساتو، او ملک ته ترقي ورکو، او خپل ولس او بچیانو ته د تعلیم زمینه مساعد وکړو. هغوی په فکري لحاظ باندې، هغوی په سیاسي لحاظ باندې، په هر لحاظ باندې هغوی باید وروزو، هغوی ته ترقي ورکو، هغوی ته د تعلیم زمینه مساعده کو. او همدارنګه چې مونږ باید بهرنی سیاست، داخلي سیاست متوازن وساتو، یعنی بهرنی سیاست متوازن دنیا سره. مونږ داسې سیاست باید وساتو چې نور دښمنانو ته دغه زمینه مساعده نه کړو، چې ورته مساعده نه سي چې دوی یو بیا په افغانستان باندې یرغل وکړي، افغانستان یو ځل بیا اشغال کړي. نو مونږ هغه افغانانو ته چې په دنیا کې دي، هغوی هلته د محکومیت زندگی کوي، په نورو ملکونو کې دي، هغو ته دعوت ورکوو چې راسئ خپل وطن کې آزاد ژوند وکئ، له ازادۍ نه ګټه واخلئ، د ازادۍ نه بهرمند سئ، د ازادۍ له لذت و له خوند نه استفاده وکئ. نو مونږ د خپل وطن ته، یعنې وطنوالو ته، خپل ولس ته، دې ټولو ته د ازادۍ د مبارکۍ په څنګ باندې د ازادۍ د اهمیت سره سره چې ازادۍ څه اهمیت لري دعوت ورکوو چې راسئ خپل وطن آباد کړي. دا مو خپل وطن دی، خپل ولس مو دی، دا مو خپل ملت دی، دا مو خپل ورونه دي، په څنګ کې ورسره ودرېږئ، لاس په لاس کې ورکئ، د وطن د آبادۍ او ترقۍ دپاره لاس په کار سئ. نو باید له دغه موقع نه موږ اعظمي استفاده وکړو. دا لویه الله یو ښه چانس راکړی دی، یو ښه موقعیت یې موږ ته راکړی دی چې له دغه وخت نه یو ښه وخت موږ ته په لاس راکړی دی چې له دې نه اعظمي استفاده وکړو. سلامت عافیت باشید صاحب، بخیر زنده باشید، قربانتان. خیلی تشکر جناب مولوی صاحب. محمد رای عزیز توجه دارین که جناب مولوی صاحب بزرگوار چطور موقعیت های حساس را برای ما شما یاد کردن که باید از آزادی به دست آمده کدام استفاده ها را باید بکنیم. امید است دوستان عزیز با یک وقفه کوتاه میریم، انشالله که زود برمیگردیم. دوستان عزیز باز هم خوش آمدین. برنامه زیبایی والعصر است و موضوع هم موضوع آزادی. مهمانان عزیز هنوز هم در برنامه با ما هستند. میخوایم که از جناب ادیب صاحب بزرگوار پرسان بکنم. جناب استاد ادیب، نقش افغان ها را در آزادی میشه که مشخصا یاد بکنین؟ همونطور که پیشتر یاد کردین که صحابه کرام رسول صلی الله علیه و سلم رضوان الله تعالی علیهم اجمعین آمدن جانهای شیرینشان را فدا کردن که این مردم را به آزادی برسانن. که کار کردن؟ این مردم را آزاد ساختن و در برهه های مختلف تاریخ 3 بار اشغال را هم مردم افغانستان ما هم او را تجربه کردن و هم خود را دوباره به آزادی رساندن. نقش افغان ها مشخصا. سلامت باشین. کشور عزیز ما بعد از اینکه آزاد شدن، اسلام را پذیرفتن
در زیر سایه و چتر اسلام قرار گرفتن. واقعا خدماتی را که در طول 14 قرن انجام دادن هیچ کشور دنیا نظیر و مثالش را نداره. یقینا. پس میم کوتاه و گذرا کدام بخش ها را بعد از آزادی فکری ما به دست آوردیم و خدمت کردیم. بله. نخست در بخش تفسیر قرآن کریم، سبحان الله. ملت ما به حدی از این آزادی استفاده کردن، به قرآن کار کردن، کمر همت بستن که ما از صدر اسلام تا امروز حدود 20 مفسر جهانی داریم. بله. و نخستین ملتی که و نخستین فرد ملتی که قرآن را تفسیر میکنه افغان هاست. بله. بعد از صحابه و تابعین نخستین ملتی که قرآن را تفسیر کرد و تفسیر را به دنیا پیش کرد تا ای که قرآن را بفهمه ملت افغانستان بود. یعنی بعد از که نعمت آزادی را خداوند نصیبشان کرد استفاده کردن. پس ما افتخار نخستین تفسیر جهان نداریم. سبحان الله. امام مقاتل رحمت الله علیه هم عصر امام ابو حنیفه در 1 سال وفات هم شدن. این نخستین مفسر جهان است که بار اول تفسیر کامل قرآن را نوشت. الله اکبر. دوم بزرگترین تفسیر دنیا را هم افغانان نوشتند. 800 سال پیش ابن نقیب بلخی در 100 جلد تفسیر قرآن به نام التحریر و التحبیر نوشت. دوم با استفاده از این آزادی و در روشنی سایه اسلام عزیز ملت ما در راستای جمع‌آوری حدیث، تدوین حدیث، تدریس حدیث و رساندن حدیث به حد کار کردند که بیشتر از 100 محدث جهانی داره. مانند قتیبه ابن سعید بغلانی، مکحول کابلی، ابن حبان حروی، امام ابو داود نیمروزی، ابو عبدالعزیز دراوردی، مستدرک حاکم از بلخ و به شکل سایر محدثین، اینها در سایه آزادی بزرگ شدند و بالاخره احادیث رسول الله را جمع کردند و به دنیا رساندند. از آزادی استفاده مبرم و مثبت کردند. سوم در بخش برداشت از مفاهیم اساسی قرآن و سنت، که قرآن و سنت را مفهومش، هدفش را، دلالتش را و مرادش را بیرون بکنن، استخراج بکنن، استنباط بکنن، که را به نام فقه یا مذهب گفته می شود. در این راستا ملت ما استاد بود و استاد هست. 3 دانشمند بزرگ جهان و نخستین فقیه بزرگ امت هم از این کشور سر زد و بالاخره در روشنی آزادی ملت ها را درس فقه و درس مذهب داد. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، امام احمد بن حنبل هم اصلا افغانی است، از ولایت هرات هستند. لیث ابن سعد مصری افغانی و حروی هست. پس این 3 دانشمند بزرگ جهان در سایه آزادی فکری امامان بزرگ جهان شدند. در راستای ساینس و تکنولوژی هم ما امام شدیم، در روشنی آزادی که صحابه بر ما بخشید. در روشنی مکتبی که او آزادی هست که اسلام است، بزرگترین ساینسدانای دنیا را ما داشتیم و داریم. مؤسس علم کیمیا جابر بن حیان حروی افغانی است. مؤسس علم طب ابن سینای بلخی است. مؤسس علم مثلثات ابوالوفای حروی است. مؤسس ریاضی ابو ریحان البیرونی است. پس این دانشمندان بزرگ جهان را که حتی جهان را درس فکر و آزادی در عرصه های مختلف دادن، در این کشور سر زد. چرا؟ آزادی آمد. از آزادی استفاده کردن. در راستای سیاست اگر بیاییم، بعد از اینکه صحابه درس آزادی بر ما داد و ما را آزاد ساخت، از بندگی بنده ها برآمدیم و فقط بندی الله شدیم. اجداد و نیاکانمان چنان در این راستا رزمیدند که جهان نظیر و مثالش را نداره. 4 امپراتوری بزرگ جهان افغان‌ها شکست دادند. امپراتوری منگولیا، امپراتوری بریتانیای کبیر که امروز انگلستان شد، امپراتوری اتحاد جماهیری شوروی سابق و امپراتوری بزرگ فرعونی معاصر که امریکا هست. پس در طول چندین قرن ملتی که بزرگترین استعمارهای جهانی را که اونا خلاف آزادی بشریت بودند، پوزش به خاک مالیدند، دندانهایش کشیدن، این ملت بود. چرا؟ این ملت به دست صحابه مسلمان شدند و تعهد کردند که ما راه صحابه را تعقیب میکنیم. و نه تنهایی که 4 امپراتوری خونخواری که اونها آزادی ملت ها را در قید و زندان و در حبس و در محبس ها میخواستند که قیدی بکنن، اونها را شکست دادن، بلکه 3 تا امپراتور هم ساختند. او امپراتوری آزادی ها بود. امپراتوری شهاب الدین غوری که حتی تا سرحدهای عراق را افغان ها نگاه میکرد در زمان شهاب الدین غوری. و امپراتوری محمود غزنوی
که 17 مرتبه هندوستان را فتح میکنه، فکر میکنه که یک قریه باشه، تا بخارا و اصفهان را میرود. امپراتوری احمد شاه ابدالی که 7 بار هندوستان را فتح میکنه، بخارا و اصفهان و کجا کجا، در این ملت در طول ایسی امپراتوری بزرگ اسلام پشم پر نمیزد. پس این خدمات بزرگی بود که در نتیجه آمدن اسلام و مکتب آزادی که اسلام است، اینها به این ارزش های بزرگ رسیدن و الحمدلله بعد از خلافت، بعد از سقوط خلافت، ملتی که درس آزادی را آغاز کرد، ملتی که فکر انسجام امت را آغاز کرد، او هم ملت افغانستان بود. فرزند صدیق، راستین و فرزند دلسوز و مهربان امت سید جمال الدین افغان بود که بعد از تشنج میان امت صدای وحدت امت را بلند کرد. به مصر رفت، به سعودی براو، به هندوستان براو، به کشورهای آسیای میانه و ملت را بگوین که بیاین منسجم میشویم. پس ملت ها باید مشکور ملت ما باشند که در هر عرصه ما اونها را کمک کردیم، اما ای که ارزش ها را فراموش میکنن، این بی‌انصافی است. به خیر و سلامت و عافیت باشین جناب استاد. جناب مولوی صاحب، میخوایم از شما پرسان بکنم، همونطور که جناب ادیب صاحب بزرگوار چه خوب از ورای تاریخ این جهاد و این مبارزه و بالاخره آزادی ها را برای ما و شما تشریح کردن و بیان کردن، چی بکنیم؟ اصول نگهداشت آزادی و آداب نگهداشتن فرصت آزادی چی است؟ از کدام اصول و آداب استفاده بکنیم؟ ډېره مننه عرفان صاحب. ازادي مونږ ته دغه یې مفته نه ده راغلې، دا په قربانۍ باندې راغلې ده، په تکلیفونو باندې راغلې ده، په ستړیاو باندې راغلې ده، په کلونو کلونو باندې مونږ د دې دپاره هلې ځلې کړي، منډې ترړې کړي دي، قربانۍ مو ورکړي دي. نو څنګه چې د ازادۍ اصول دي، د هغو اصولو مطابق مونږ باید ازادۍ خیال وساتو. څنګه چې د ازادۍ اهمیت دی، د ازادۍ د اصولو تقاضا دی، باید مونږ د ازادۍ آداب خیال وساتو. نو ازادۍ چې څنګه د الله لوی نعمت دی، نو مونږ یې باید همدغسې آداب او خیال وساتو چې دا د الله لوی نعمت دی. سبحان الله. دې ته په وړه سترګه باید ونه ګورو چې دا یو څه دی، بس راغله اوس مونږ څه وکړو. د دې ارزښتونو ته باید مونږ فکر وکړو، سوچ وکړو، د دې په ارزښتونو باندې مونږ کار وکړو چې ازادي الله په لاس راکړي. ارزشها نگاه شوی، ارزشها حفظ دغه شوی، ارزښتونه باید وساتلی سي. د دې قدر باید وکړی سي چې ازادي معنا څه. دا یو داسې معمولي شی نه دی، دا خو د قربانۍ په نتیجه کې الله را کړې ده چې مونږ د قربانیو سره سره الله ته التجا کړې ده، الله ته مو عذرزارۍ کړې دي، د الله نه مو سوال کړی دی. الله دغو قربانیو په نتیجه کې، د هغو تکلیفونو په ستړیاو په نتیجه کې مونږ ته ازادي را نصیب کړه. د دنیا لوی ابر قدرت چې چا یې د مقابلې هېڅ توان نه درلودو، بلکې فکر و سوچ ورسره نه و، خو د یو کوچني موټي افغانانو په لاس باندې چې په خالي لاس باندې و، په لوړ همت باندې و، د الله په مرسته او کومک باندې، نو هغوی دا خپلو نیکونو له تجربو نه، د هغوی د کارنامو نه په استفادې سره د لوی ابر قدرت مقابل کې نه ستړېدونکې قربانۍ ورکړي، هلې ځلې وکړي، نو الله ازادي راکړه. نو دغه ازادي باید موږ هغه اصول چې کوم دی ازادي اصول دي، د دې خیال وساتو. او کوم آداب چې دی ازادي آداب دي، د آدابو په چوکاټ کې موږ د ازادي باید څنګه وکړو، د ارزښتونو او د ازادي خیال وساتو. بخیر و سلامت و عافیت باشین جناب مولوی صاحب. چقدر زیبا. بیننده های عزیز ما حتما انشاءالله توجه داشتن که هر دو بزرگوار در این قسمت سوم برنامه ما موضوعات بسیار حساس را شریک ساختن، موضوعات بسیار مهم را جناب ادیب صاحب یاد کردن. از آزادی چه استفاده های مردم افغانستان عزیز ما کردن، 4 امام بزرگوار را یاد کردن، مفسرین قرآن را یاد کردن، کسایی که احادیث نبوی صلی الله علیه و سلم را جمع آوری کردن از ملت افغانستان بودن. اونا چی کردن؟ از آزادی استفاده کردن و این نعمت بزرگ را بزرگ دانستن. امید از است که در عصر حاضر هم این نعمت بزرگی را که خداوند جل و علا شأنه نصیب ملت ما کرده استفاده های اعظمی برداریم. دوستان عزیز، این بود بحث امروز ما پیرامون آزادی و تشکر میکنم
از شما که تا هنوز با ما هستین و تشکر میکنم از جناب استاد ادیب بزرگوار و تشکر میکنم از جناب مولوی مخلص که امروز مهمان برنامه ما بودن. دوستان عزیز تا بحث آینده و هفته دیگه خداوند یار و یاور همه ما و شما باد. الهی و سلامت باشید.